په داسې حال کې په دغه سیمو کې د بیا زیانونو خبره کېږي چې نږدې 20 ورځې وړاندې په ګیان، برمل او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د یوې سختې زلزلې له امله 1150 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی و او نږدې 3000 تنه نور ژوبل شوي وو. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې تېر مازدیګر 4 بجې او 53 دقیقې او د شپې د 11 بجو د زلزلې له امله په ګیان، زیړوک او برمل ولسوالیو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. مازدیګر 4 بجې 53 منټه باندې زلزله وسوه چې د پکتیکا هغه ولسوالۍ ګیان، برمل، زیړوک. اول ته په ګیان کې موږ 14 نفره زخمیان لرو او 13 نفره زخمیان لرو، په زیړوک کې 1 تن زخمی لرو، په برمل کې نو 14 تنه زخمیان د موږ د ګیان صحي کمپ ته راوړل سوي، اکثر هلته تداوي سوي او له هغې جملې نه چې 2 تنه شدید زخمیان و هغه ورګون ته انتقال سوي دي. همدا رقم ته د زیړوک د ولسوالۍ کې 18 تنه زخمیان لرو چې په دې 18 تنه زخمیانو کې چې هلته موږ صحي مرکز ته راوړل سوي. په ورته مهال د یادو سیمو اوسېدونکي وایي چې د پرلهپسې زلزلو له امله یې نسبي پاتې جوړ کورونه هم وران شوي دي. دوی له دولت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو وړاندې دې ورته د سرپناه په برخه کې اساسي پاملرنه وکړي. کرینه ژمی راونده میگی دسته گرزنی نشته امی خال ډیر غریب ده اون په خپل کې رغون ورانده ختم بهراني هیواد ته چې د میخ پریود دی ورسوي میخ د ضرورت لري ځکه چې کیر او دار خو هر شی ړنګ دي د اوسېدو نه دي. د یادونې وړ ده چې دا په تېره یوه میاشت کې 3م ځل دی چې د پکتیکا په ګیان، زیړوک او برمل او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې زلزلې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي.